زرینو کرښو ته مو زه نصرت الله صاحبزاده هرکلی کوم. له ماتې عبرت واخلئ. هوښیاران وایي په ژوند کې ماتې خوړل د بریالیتوب ور پرانیزي او هغه کسان چې په ژوند کې ماتې نه وي خوړلي نسبت هغو کسانو ته چې په ژوند کې تر ماتې وروسته بریالي شوي دي د ستونزو پر وړاندې د مبارزې ډیر مهارتونه ورته زده نه دي. د ABM بنسټګر ټامس واټسن وایي چې که غواړئ ډیر بریالي اوسئ 2 برابره ماتې وخورئ. یعنی په کسب او کار کې ماتې د بری محرک دی. هغه کسان چې له خپلې ماتې درس واخلي او د جبران په لټه کې شي په خپل کار کې بریالي کیږي. هوښیار او وړ کسان له خپلو ماتو درس اخلي خو نور هغه بیا له ماتې وروسته خپله روحیه له لاسه ورکوي. تاسې په یوه شرکت کې کار کوئ، کار درنه خرابیږي، کوښښ مه کوئ چې په خپله خرابي او ماتې ټول دفتر خبر کړئ. هڅه وکړئ جبیره یې کړئ. ډیر کسان د کار پر وخت له خپل مدیر، رئیس او د کمپنۍ له مسؤلانو سره مشاجرې کوي. خوله یې ورسره ترخیږي او فکر کوي چې نور په دفتر کې د پښې ځای نه لري او باید ولاړ شي. دا ناسم درک دی، ځکه هوښیار مدیران کله هم د خپلو با تجربه او تکړه کارکوونکو په مشاجرو نه خفه کیږي. هغوی پوهیږي چې تاسې د کار د ښه والي لپاره دلیل او مشاجره کوئ. داسې فکر هم مه کوئ چې څوک ستاسې پر کار نیوکه کوي او یا مو د کار د بې کیفیتۍ څرګندونه کوي. هغوی هم د نیوکې حق لري او تاسې باید په سړه سینه وزغمئ او داسې احساس ونه کړئ چې په خپل کار کې ناکام یاست او باید دنده او کار پرېږدئ. زه ډیر داسې کسان پیژنم چې په خپلو چارو کې پر لومړۍ او دویمه ورځ پاتې راغلي او دندې پریښي دي. په یو 2 ورځې کې تاسې د دفتر د کارکوونکو نومونه نشئ زده کولی، نو دا توقع مه کوئ چې په نوي کار او دفتري چاپیریال به مسلط وئ. ځان ازموینې ته لږ وخت ورکړئ او بیا مو له ناکامیو نه د کار د ښه والي په موخه ګټه پورته کړئ. ډیر کسان له مسؤلیت منلو تیښته کوي یا د خپلو ستونزو او نیمګړتیاو د پوښلو لپاره لارې او پلمې لټوي. دغسې کسان پرمختګ نشي کولی ځکه ماتې ته غاړه نه ورکوي او خپلې ماتې، ناکامۍ او کمزورۍ ته دلایل تراشي. دوی په همدې دلیل تراشلو کې پاتې کیږي او د ستونزو او ناکامیو د لرې کولو یا د ماتې د تکرار او د ستونزې پر حل غور نه کوي. له واقعیتونو سره له مخامخ کېدو ویره مه لرئ ځکه په دې ویرې سره ستاسې د بریالیتوب مخه ډب کیږي. تاسې که د نړۍ د میلیاردرانو تیر وګورئ، اکثریت هغوی په ژوند کې سختې ماتې خوړلې دي خو وروسته بیا په خپلو چارو کې بریالي راوتي دي. په دې هیله چې تاسې د خپلو ماتو عبرت واخلئ او په ژوند کې بریالي شئ. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله په امان.